لسته چې په محفل کې زما یار یاد کرسی لسته چې په محفل کې زما یار یاد کرسی هر چا به اورېده ښه په قراره یاد کرسی د هغې ورځ نه یاره زه په تا باندې مین یم د هغې ورځ نه یاره زه په تا باندې مین یم چې غوږ کې به مې ویله راته پلاره یاد کرسی د یار د معجزې او قد قامت به درته سویم د یار د معجزې او قد قامت به درته سویم سجده کې به لسته ورته چیناره یاد کرسی. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پروګرام پیرزونې سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش. ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده پروګرام پیرزونه کې همیشه دپاره موږ دا هڅه کړې ده، دا زیار مو ایستلی دی چې د کار شاعران او د معیار شاعران راوچت کړو، په دغې سکرین یې تاسو ته وښیو. په دغې لړ کې نن راغلي یو مومندو ته، او مومندو همیشه دپاره ډېر پښتانه زیږولي دي چې هغوی د پښتو دپاره کار کړی دی، هغوی د اسلام دپاره کار کړی، ډېر ستر ستر نومونه یې زیږولي دي. نن هم راغلي یو مومندو ته، او د خوشقسمتۍ نه طالب سنګر صاحب را سره په پروګرام کې میلمه دی. دوی نه به خبرې اترې هم اورو او شعرونه به ترې هم اورو. ملګرو ټولو نه مخکې ورته راځئ چې په پروګرام کې هرکلی او ستړي مه شوئ. السلام علیکم سنګر صاحب، پروګرام کې درته هرکلی او ستړي مه شوئ. وعلیکم السلام محمد شاه دلکش صاحب، ستاسو او ستاسو د پوره ټیم د پیرزونې د داودزی صاحب او د نورو ملګرو چې تاسو سره کم راغلي دي د هغوی ډېر منندوی یم، ډېره شکریه م ادا کوم. او د ترنګزو باباجي صاحب، د سنوبر کاکا سنوبر حسین کاکاجي صاحب، دغه رنګې د غازي د سیال صاحب او د غازي ماسل صاحب په دغه درنه پښتنه خاوره باندې تاسو ته زړه د کومې نه ښه راغلاست، ستړي مه شي او هرکلی وایم. ډېره زیاته مننه. ملګرو، طالب سنګر صاحب یقیني چې ډېر خوږ سړی دی، ډېر خوږ انسان دی. د دوی د خبرو نه به تاسو ته اندازه لګي او د دوی د شعرونو نه هم تاسو ته انشاءالله اندازه لګي. طالب سنګر صاحب، ژوند څنګه روان دی؟ وختونه مو څنګه تېرېږي؟ الحمدلله ثم الحمدلله، ژوند ډېر ښه روان دی او ښه به ورته په دې باندې ووایم چې زموږ څه مشاغل دي، څه مصروفیات دي، الحمدلله هغه د دین دپاره دي، د دین دپاره منډې ترړې دي. او دغه رنګې کوشش کوو د حلال رزق، او د حلال رزق چې څوک کوشش کوي دغه هم په عبادت کې حسابېږي. نو لحاظه موږ دغه خپل ژوند ته ښه ژوند وایي، د الله نه پرې راضي او شکر پرې د الله وباسو. الله دې ستاسو په ژوند کې برکت واچوي چې دغه شان د پښتو دپاره، د اسلام دپاره او دغه شان ډېر کارونه وکړي. موږ په تاسو باندې فخر کوو، ویاړ در باندې کوو. سنګر صاحب، زموږ پروګرام ادبي دی او غواړو چې تاسو نه ادبي خبرې اترې هم راوباسو او شعرونه درنه هم اورو. د پروګرام په شروعاتو کې را سره خپل غزل شریکه چې خوندونه واخلو. ښه، ډېره مننه. داسې دي چې یو کلام به درسره شریک کړم، تازه کلام دی. د کلام مطلب داسې ده چې دلکش صاحب چې ما که څو پنګې له رحمانه د جمال اخیستي، ما که څو پنګې له رحمانه د جمال اخیستي، دغسې څو مې له خوشحاله د جلال اخیستي. ما که څو پنګې له رحمانه د جمال اخیستي، دغسې څو مې له خوشحاله د جلال اخیستي. او د مستقبل یو څو روښانه پرسکونه لمحې، د مستقبل یو څو روښانه پرسکونه لمحې، دا په څو منډو او څو ستړو ما د حال اخیستي. مننه جي. د مستقبل یو څو روښانه پرسکونه لمحې، دا په څو منډو او څو ستړو ما د حال اخیستي. او ماله د یو په شمله را نکړو په بله کتا، ماله د یو په شمله را نکړو په بله کتا، د ما نه څومره شابشي د سر په شال اخیستي. ماله د یو په شمله را نکړو په بله کتا، د ما نه څومره شابشي د سر په شال اخیستي. او بې مشتري نه د کمال مشتري وایه راته، بې مشتري نه د کمال مشتري وایه راته، چې مې یو نه دی څو خالونه په یو لال اخیستي. مننه جي. او وایه په دې کې به د پنجو په سر څه وګرځم، وایه په دې کې به د پنجو په سر څه وګرځم، دا څو ساګانې د مرګي نه مې په سوال اخیستي. مننه جي. وایه په دې کې به د پنجو په سر څه وګرځم، دا څو ساګانې د مرګي نه مې په سوال اخیستي. او زما له دې کړو نه د پانه د اقدام را بریخي، زما له دې کړو نه د پانه د اقدام را بریخي، ډال مې په توره نه دی، تورې مې په ډال اخیستي. مننه جي. او زما له دې کړو نه د پانه د اقدام را بریخي، ډال مې په توره نه دی، تورې مې په ډال اخیستي. او د خیال لمنه کې طالب ځایولی نشم، د خیال لمنه کې طالب ځایولی نشم، ما د تیرو نه دومره څه په یو مشال اخیستي. ډېر ښکلی دی. طالب سنګر صاحب، دا راته هم ووایه چې طالب سنګر صاحب د دومره علم نه علاوه، د دومره شاګردانو نه علاوه، په شعر لیکلو باندې څنګه مجبور شو چې شعر هم ولیکي؟ دلکش صاحب، تاسو ته خو معلومه ده
چې شعر دا خدادات صلاحیت دی چې الله یې چاله ورکړي نو ورکړي دا دغه قدرت عطا ده ورکړه ده او دا یو داسې څیز دی چې دا تاله درکړي نو تا به د شاګردانو د خوا نه هم پاڅوي د مجلس د بدیم پاسي او شعر به تا په خپلو لیکلو باندې مجبوره کوي چې تی ولیکي او بیا بل ته م ووایې بل ته هم واورئ نو دغه قدرتي عطا ده قدرتي ورکړه د دغه له طرفه ده او بله زموږ دا کلی هم داسې کلی دی سنګر کلی چې دا مذهبي کلی دی ادبي کلی دی د خوشحال بابا یو بیت دی وي د خوشحال سره چې تیر کړي یو څو کاله دا د غره خټک به واړه شاعران شي نو زموږ کلي ماحول هم داسې و او بله دا ده چې زه د دې خبرې قایله یم چې په شاعرۍ کې علم او دا څیزونه تقویه او قوت پیدا کولی شي او که ته هر څومره عالم شي او ته هر څومره پوه شي او ته هر څومره مذهبي سکالر شي یا دنیوي سکالر شي هر څنګه شي خو چې دا قدرت تاله نه درکړي نو دا ته په زور نشي کولی دا راته هم وایي طالب سنګر صاحب چې موږ په پښتونخوا کې یا په پښتنو کې ژوند کوو ډېر ملګري داسې چې موږ ته لکه چې تاسو ګیرې ته وګورئ یا د پټګي ته م وګورئ علم ته م وګورئ او بیا هم شعر لیکئ داسې کومو خبرو یا داسې کومو ستونزې ستاسو مخې ته راځي او که نه هغه خدا دا چې زه به دومره ووایم چې ما په دې باندې مستقل کتاب لیکلی او تاسو ته به میلاو شي شاعري د اسلام په رڼا کې چې د هغې ژباړه اردو ته شوې د اسلام او شاعري او اوس انشاءالله انګلیش ته او پارسۍ ژبې ته او انګریزۍ ژبې ته هم د هغې ژباړه وشي دغه ما مدلل او مستند کتاب په شاعري د اسلام په رڼا کې دغه لیکلی دی د دغې نه مې دا ثابته کړې ده چې شاعري د اسلام برخه ده د دین یوه حصه ده د قرآن او د حدیث نه په دغې باندې دلایل دي په دې کې چې د عوامو کې کم تاثر ګډ دی کم خل اعتراضات کی د هغې جوابونه دي او دغه کتاب ما لیکلی دی الحمدلله زه شاعري د اسلام یوه حصه ګڼم د دین یوه حصې ګڼم نو زه یې په ښه فخر سره کوم او چې چېرته ځمه نو چې دغه دلایل د ما سره راسي دغه خبرې د ما سره راسي نو څوک به انشاءالله اعتراض نه کوي او نه به څوک څه په دې باندې څه قدن کوي صحیح مفتي صاحب دغه کتاب چې کوم تاسو مونږ لیکلی دا په مارکیټ کې میلاویږي او که نه میلاویږي او که میلاویږي نو په کوم نوم باندې یا په کوم درکونو باندې حاصلولی شي نو دغه خو په پېښور کې میلاویږي په شب قدر کې میلاویږي په پېښور کې پښتو یونیورسټي بک ایجنسي او زیب آرټس او دغه رنګ نور په شاعري د اسلام په رڼا کې شاعري د اسلام په رڼا کې ملګرو کوم ملګرو چې ذهنونو کې دغه سوالونه چې یاره مفتي سړي له یا مولا سړي له یا عالم سړي له څه پکار دی چې شاعري وکړي نو دغه کتاب ترلاسه کړئ تاسو ته بس تاسو د سوالونو جوابونه میلاو شي مخکې د هم مورو سنګر صاحب ښه جي زه به داسې نور هم څه شریک کړمه وی زه خو په اواره ځه په لاره ځه په لاره ځه زه خو په اواره ځه په لاره ځه مینه کې تر داره ځه په لاره ځه بیا ووایه زه خو په اواره ځه په لاره ځه مینه کې تر داره ځه په لاره ځه او شپه وي او که ورځ په دې حالاتو کې شپه وي او که ورځ په دې حالاتو کې کلي ته د ښاره ځه په لاره ځه ډېر ښه دی او چرته رقیبانو کې مې سپک نه کړي چرته رقیبانو کې مې سپک نه کړي درته یې ریباره ځه په لاره ځه او مینه کې د وار قایله نه یم مینه کې د وار قایله نه یم څنګ له یې بېواره ځه په لاره ځه او مینه کې د وار قایله نه یم څنګ له یې بېواره ځه په لاره ځه او بیا به په شا تګ نه پرمختګ دي وي بیا به په شا تګ نه پرمختګ دي وي پن لره پنکاره ځه په لاره ځه او یو واري طالبه ته زه نه وایم یو واري طالبه ته زه نه وایم دوه واري په لاره ځه په لاره ځه ډېر ښه دی طالب سنګر صاحب دا راته هم ووایه چې د شاعرۍ زده کړې مو د چا نه کړي دي استاد څوک ګڼئ او دغه کوم ټکي چې دي دغه کوم الفاظ چې دا کتابي شکل مو دې له ورکړی دی او که نه دلکش صاحب زه به درته یو خپل یو بیت ویم تاسو د شاګردۍ خبره وکړله وی استادي او شاګردي په دې کې نه وي زما یو بیت دی چې استادي او شاګردي په دې کې نه وي که خبره نیمه جټه کړي شاعر دی او چې پرواز د خپله کټه کړي شاعر دی که خبره نیمه جټه کړي شاعر دی نو په دې کې خو استادي او شاګردي زه منه دا خو د عادت صلاحیت دی خو ځینې وخت کې که تاله د علمي عروض په حواله باندې چې یاره بحر داسې دی او چپه داسې دی او دا په دې چپو کې دی او دا داسې دی او دا د وزن او دا د علمي عروض په حواله باندې څوک تا ته څه خبره وښیي نو هغه استازي منم د دې نه علاوه زه په دې کې استازي نه منم او الحمدلله ثم الحمدلله چې په دې میدانه کې موږ دومره کار کړی دی چې 5 کتاب زما خپل په دې کې چاپ دي یو په نثر کې دی دا شاعري د اسلام
په رڼا کې. او الحمدلله دا د پښتنو په تاریخ کې بلکې د عالم اسلام په تاریخ کې زه لومبی کتاب ګڼم چې په دې حواله سره یو مستند او مدلل کتاب لیکل شوی دی. او دین علاوه د تخیل وزری زما لومبی شعري مجموعه ده چې اوس په مارکیټ کې لومبي ځل ما چاپ د په دویم ځل موږ د چاپ کړو، اوس مارکیټ کې نشته دی. د تخیل وزری دا زما لومبی شعري مجموعه ده. دویمه شعري مجموعه ده ما که ګنډلي شونډې پرانیستلي، د ریډیو کابل نه په دې باندې پروګرام هم شوی دی، ما که ګنډلي شونډې پرانیستلي. او دریمه مجموعه ده زمونږ مونږ په غزل کې ورلځې ورکړی، مونږ په غزل کې ورلځې ورکړی. دا زما د یو بیت په تاثر کې دا د لیکل شوی دی، دا نوم موږ د هغې دپاره خوښ کړی دی چې زما یو بیت دی چې ستا که زمونږ په فکر کې وسعت دی، موږ تنګ نظري او تنګ فکره نه یو. زمونږ په فکر کې وسعت دی، موږ تنګ نظري او تنګ فکره نه یو. ستا که اقرار ستا که انکار دی، موږ په غزل کې ورلځې ورکړی. نو د دغه ردیف راغیستل شوی دی او د دې کتاب نوم دی چې موږ په غزل کې ورلځې ورکړی دی. او څلورم کتاب په نظم کې زمونږ چې کوم دی نو هغه د چاربیتو مجموعه ده. په دې دور کې خلکو دا خبره په دې دور کې ډېره کوله چې چاربیته د دې دور شاعران نشي لیکلی او دا ډېر مشکل صنف دی او دا دی او دا دی، پخوانو شاعرانو به لیکله، اوس د دې شاعران نشته. نو موږ چاربیت یې ولیکلي، په جدید انداز کې مو لیکلي، په چاربیتو کې جدت راوړو. لاره همغه ده خو خیال پکې جدید دی، نوی دی. او هغه چا وم لیکو دغه کتاب نوم دی زه لا مړه نه یم ژوندی یم، زه لا مړه نه یم ژوندی یم د دغه کتاب نوم دی. او دا د چاربیتو مجموعه ده، 11 چاربیتې پکې دي چې ما د خپلو چاربیتو نه په دې کې انتخاب کړی دی، 11 چاربیتې مې راغېستې. ډېر ښه، ډېر تفصیلي جواب مو راله راکړو. ملګري به بور کېدو ته نه پرېږدو، نور راسره شریک کړئ، څه به درنه ښه. زه به څه د غزل یو څو شعره شریک کړم. وایي خپل غزل سره د خپل بدن رګونه، خپل غزل سره د خپل بدن رګونه ټنګومه زه رباب غلی کېنه. خپل غزل سره د خپل بدن رګونه ټنګومه زه رباب غلی کېنه. او فقط رنگ لمی اغیستې تشبیه کی، فقط رنگ لمی اغیستې تشبیه کی، غرور مکوه ګلاب غلی کېنه. فقط رنگ لمی اغیستې تشبیه کی، غرور مکوه ګلاب غلی کېنه. او په ښاغلي شملورې رابلمه، په ښاغلي شملورې رابلمه، سر او دغسې جنابه غلی کېنه. او ما رقیب او غماز سم لول تسی، ما رقیب او غماز سم لول تسی، د لیلا په مخ نقابه غلی کېنه. او ما رقیب او غماز سم لول تسی، د لیلا په مخ نقابه غلی کېنه. او سوال د چانه د طالب دی که پوهیږي، سوال د چانه د طالب دی که پوهیږي، خدای ته وګوره جوابه غلی کېنه. زبردست. د څو شعرونو د غزل نه وړاندې او که ستاسو خوښوي نو یو کلام به درسه بل شریکمه. وایي خفه نه یم که پرېوتی یم د ټنګه، خفه نه یم که پرېوتی یم د ټنګه، او خدای دې چرې ما پرې نه باسي د ډنګه. خفه نه یم که پرېوتی یم د ټنګه، او خدای دې چرې ما پرې نه باسي د ډنګه. او هغوی کډه له دې چمه چرته وړي، هغوی کډه له دې چمه چرته وړي، د خیر راوړی نارې مه وخه ملنګه. او د بچو د راوړو ګام بیرته اصرار کړي. دا د یو ټپې په تاثر کې لیکل شوی دی. د بچو د راوړو ګام بیرته اصرار کړي، چا نه مه غواړه د چا د ښایست پنګه. او د بچو د راوړو ګام بیرته اصرار کړي، چا نه مه غواړه د چا د ښایست پنګه. او چې سنګار د یار وږمه 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 کړي، چې سنګار د یار وږمه 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 کړي، د مرجان په څنګ کې ودرېږه لونګه. چې سنګار د یار وږمه 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 کړي، د مرجان په څنګ کې ودرېږه لونګه. او اوس د زوره او د زره به کار اخلم، اوس د زوره او د زره به کار اخلم، درته کېنستمه ډېر د کټ پلنګه. او اوښ کټوی ته انسان قبر ته چې بیایي، اوښ کټوی ته انسان قبر ته چې بیایي، د نظر د یرې وایمه بدرنګه. اوخو کټوی او انسان قبر ته چې بیایي، د نظر د یرې وایمه بدرنګه. او ستا څو قسمه او څو رنګه کردارونه، ستا څو قسمه او څو رنګه کردارونه، د مغلو داغ به بونځي او رنګه. ستا څو قسمه او څو رنګه کردارونه، د مغلو داغ به بونځي او رنګه. او د کوکنار او تماکو خبرې پرېږده، او تماکو خبرې پرېږده، زما نوې پیړۍ رنګه د لبنګه. د کوکنار او تماکو خبرې پرېږده، زما نوې پیړۍ رنګه د لبنګه. او زه طالب به نوره وستایمه شمه، زه طالب به نوره وستایمه شمه، ستا ستاینې خو بې شمېره شوې پتنګه. ډېر ښه دی، ډېره مزیدار خوند یې وکړلو. په اخره کې پروګرام به راغونډو،
زړه مې غواړي چې ډېر خبرې در سره وکړم ډېر شعرونه درنه واورم او اورم بیا درنه هم پروګرام او وخت ډېر کم وي اجازت نه راکړي انشاءالله د دې نه بعد به تاسو اورو اخرنی غزل را سره شریک کوي او بیا وړوکی شان پیغام درنه غواړو بیا به پروګرام راغونډم دلکش صاحب وایي په اسمان دی که په ځمکه پښتون یو دی په اسمان دی که په ځمکه پښتون یو دی له قندوزه تر اټکه پښتون یو دی او چې د یو په ښه او بده ټول یادیږي چې د یو په ښه او بده ټول یادیږي بیا د حق وایم ځکه پښتون یو دی او ځمکه نه پرېږدي د ځمکې اوسېدونکي ځمکه نه پرېږدي د ځمکې اوسېدونکي ته ګواه شه پرې پلکه پښتون یو دی ځمکه نه پرېږدي د ځمکې اوسېدونکي ته ګواه شه پرې پلکه پښتون یو دی او داسې نه چې څه خواږه او څه تراخه دي داسې نه چې څه خواږه او څه تراخه وي که چا کړي وي ترې څکه پښتون یو دی او د بابا غږی دماغو کې خوندي دي د بابا غږی دماغو کې خوندي دي ځکه وایم په کلکه پښتون یو دی او که سر شي یو نو نور به یې لښکر وي که سر شي یو نو نور به یې لښکر وي خدای راستی خدای گو بېشکه پښتون یو دی او خدای دې نه کړي چې په تشه خوله یې وایم خدای دې نه کړي چې په تشه خوله یې وایم که یې وایم په ډکه پښتون یو دی او خدای دې نه کړي چې په تشه خوله یې وایم که یې وایم په ډکه پښتون یو دی او طالب دومره زه همه نړۍ ته وایم طالب دومره زه همه نړۍ ته وایم که څوک ونه وایي څوک یې ونه وایي سپکه پښتون یو دی طالب دومره زه همه نړۍ ته وایم څوک یې ونه وایي سپکه پښتون یو دی ډېر زبردست طالب سنګر صاحب په آخر کې د پیرزونې مینهوالو پیغام ورکوي پروګرام راغونډ دلکش صاحب طالب پیغامونه ډېرو خلکو درکړي خو زه به دومره د خپلو ادیبانو ته ووایم د نوي کول ته به ووایم د زلمو شاعرانو ته به ووایم چې رومانیت راوړئ په خپل کلام کې رومانیت راوړئ په خپل کلام کې خو د رومانیت کې خپې د صادره مو باسئ چې خبره فحش ته لاړه شي او انقلاب راوړئ په خپل کلام کې خو انقلاب کې خپې د صادره مو باسئ چې خبره بغاوت ته لاړه شي نو کوشش د دغه خبرو پکار دی ډیره مننه کوم طالب سنګر صاحب چې موږ له مو وخت راکړو ناستې مو راسره وکړو د ناسیمو جهان مننه کوم ډیره مننه او ستاسو هم ډیره مننه چې داسې لرې نه موږ له راغلې او دلته موږ له د خپلو مینهوالو سره مخامخ کړو ستاسو هم ډیره مننه او ډیره منندوی په الله ګران شي ډیره مننه ګرانو کتونکو ستاسو هم مننه کوو چې تر دې وخته مو برداشت کړو انشاءالله د یو نوي ملګري سره بیا حاضرېږو تر هغې دمه چېرته یې هاد آباد او بریالي